لیکن حالات دغه دي چې دا وینې ټي ټي پي د ګیلامن غچ واخیست. د بنو په پوځ مرکز د فدایانو برید او د 50 پوځیانو هلاکېدل. جزئیات هم دلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. له سیمې څخه سرچینې وایي نن سهار شاوخوا 5 بجې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستاني پوځ پر یوه مرکز لومړی فدایي موټر بم بریدونه شوي او ورپسې 15 فدایان د پوځ مرکز ته دننه شوي او لا هم جګړه روانه ده. پاکستاني پوځ ویلي په دغو بریدونو کې 4 پاکستاني عسکر وژل شوي او د 2 عسکرو په ګډون 9 تنه ولسي خلک ټپیان دي. خو د ټي ټي پي اړوند حافظ ګل بهادر څانګې ویلي چې تر اوسه یې لسګونه پاکستاني پوځیان هلاک کړي او د دوی فدایان لا هم په جګړه بوخت دي. ځایي سرچینو رسنیو ته نن دوشنبه د چنګاښ 25مه ویلي چې د خیبر پښتونخوا په بن ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ پر یو مرکز لومړی د موټر بم 2 فدایي بریدونه وشول او ورپسې نور وسلوالو بریدونه پیل کړل. چاودنې دومره زورورې وې چې د پوځي مرکز سره د دې ترڅنګ د ورسیرمه کورونه او بازار کې هم د ښځو په ګډون 7 تنه ټپیان دي. دا د پیښې لومړی شیبې ښایي د مرګ ژوبلې شمېرې لوړې شي. په سیمه کې د پاکستاني پوځ چورله کې هم ګرځي. د پاکستان SSG کمانډویان هم سیمې ته رسېدلي او جګړه روانه ده. د دغو بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پي اړوند حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی. ټولنیزو رسنیو کې د ټي ټي پي اړوند کسانو ویلي چې یاد برید کې تر اوسه 52 پوځیان هلاک کړي دي او لا هم فدایان د پاکستان مرتد پوځیانو په مردارولو لګیا دي. تحریک طالبان پاکستان ګواښ کړی چې له دې وروسته به پاکستاني پوځیان هم دې ته ورته بریدونو سره مخ کیږي او د اسلامي نظام تر قایم کېدو به د دوی جهاد روان وي. همداراز د ټي ټي پي اړوند کسانو لیکلي چې د ګیلامن غچ چې له پاکستاني پوځ څخه یو په 50 واخیست. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.